بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو سلامونه او نیکې هیلې د لسپین غر زراعتي و مالداري شرکت په نمایندګۍ د افغانستان په نمایندګۍ باندې موږ دلته کوپیکس میلیارډ مرکز کې دلته نن مې غوښتل چې یو تخنیکي ویډیو د دې خاطر چې تاسو یو غوا وپېژنئ چې په غوا کې کوم ځایونه مهم دي چې خلک یو غوا انتخابوي او هغه فزیکي حالت باید څه رقم اوسي چې هغه یو ښه غوا اوسېږي. د یو ښه غوا خصوصیت څه رقم وي. موږ چې کله غوا انتخابوو د غوا په انتخابولو کې 80% برخه چې دا 80 نمرې چې دي دا بدن له موږ ورکوو، 40% نمرې چې دي دا موږ چې ته ورکوو غولانځ ته ورکوو. بیا په بدن کې چې دی خپلې برخې لري، غولانځ بیا خپلې برخې لري. زه به تاسو ته یو په لنډ شکل باندې تشریح کوم تر څو تاسو وپوهېږئ او دغه نه خپل معلومات واخلئ. نو د ټول نه لومړی چې نه 40% خبره موږ نو غولانځ چې کله پرتې لکه دا مثال دا غولانځ تاسو درکوم دا باید لومړی خبره دا نه چې دا به د دې ځای نه ښکته نه وي. یو غولانځ چې هر څومره غټه شي د دې نه باید دا ښکته. دویمه خبره دا نه چې د غولانځ مخکې برخه چې کومه ده دا به دې ګېډې سره په دې شکل باندې داسې نښتي، یعنې دا باید خلطه نه وي، دا به ډېره هواره باید مخکې. زه به تاسو دلته یو بله نمونه چې ته وښیم چې په هغې کې ښي دا اوس وګوره سره وړاندې دا ګورئ دا د دې ځای نه دا باید په دې شکل باندې دلته په دې شکل باندې دلته دی نه. زه به یو بله نمونه هم تاسو وښیم کاغذ وروسته برخه چې دا باید چې ته تاسو کله د اړخ نه ګورئ چې کله ته د اړخ نه ګورئ دا باید په ډېر منظم شکل باندې دلته باید په لږه اندازه باندې سې راوتي، یعنې هغه غوا چې غولانځ یې ډېره داسې په دې شکل باندې راوتي هغه مخني دی نه. نو یو یې مخکې برخه شوه یو وروسته برخه شوه. د غوا 80% شیدې چې دي دا په وروسته برخه کې تولیدېږي دی نه. د هغې نه وروسته بیا موږ څه کوو د غولانځې منځنۍ برخه ته ګورو. دا دې ته سینټرل لیګامنټ وایي. کومه غوا کې چې دا لیګامنټ نه یا کمزوري هغه غوا چې نه ډېر لنګونه نه کوي دا بیا شکېږي، ځکه دا 50 کیلو یا 30 کیلو شوده چې روزانه دې کې داخلي نو دا 10 کاله وروسته دا غوا چې دا د خپو نه ولیږي غولانځ یې هم ختمېږي. دا مونږ په نسل کې چې دا ډېره انتخاب د هغې نه اخوا مونږ چې کله غوا یو تازه خوسۍ اخلو مثال درکړم زه به تاسو د د دې اندازه او د دې ترمنځ اندازه چې دا ګورو چې آیا دا غوا په آینده کې په څلورم لنګون کې اوس دا په درېیم لنګون کې ده صحیح ده که نه. دا غولانځ په کومه اندازه باندې ده چې دا څومره جګې ده غولانځ په همغه اندازه باندې موږ څه کوو موږ غوا انتخابوو تر څو د دې مطلب دا ورکوي چې دا غولانځ د غټېدلو هغه لري ساحه لري. د هغې نه اخوا بیا موږ د غولانځې پلنوالی د غولانځې پلنوالی چې دا مد نظر نیسو د دې ځای نه ونیسه تر دې د هغې نه اخوا چې دی موږ بیا د پښو اندازه نیسو چې پښه څه رقم د ده خپې چې دي دا وګوره دا ډېرې نغمان او ډېرې ښې دي. دا ګوره کږې نه دي نه داسې دي نه ډېرې زیاتې نه دي. او د هغې نه اخوا بیا موږ چک کوو د خپل دا هډوکي ګورو چې آیا دا غوا به په صحیح شکل باندې دغه وکړي که نه لنګون وکړي که نه. اوس دا غوا د دې د کوناټي چې دي دا ډېر زیات چې دي هپ بون او پن بون صحیح ده. خو که چېرته دا غوا تاسو وګورئ په دې غوا کې د دې ځای نه ونیسه د دې ځای پورې دا څه لري لږه زاویې لري. د دې غوا د غچ نه د لنګون چې دی د هغه غوا په نسبت باندې به څنګه وي دا به لږ اسانه وي. د دې عمر کیدی شي د هغې په نسبت باندې څه شي ښي. اوس راځه مصرف خوا کې نور شیونه چې دي چې هغه موږ مد نظر کې نیسو. اوس نوي نوي چې د هغه د خپو هغه اندازه ده دلته چې دغه خپې به د ده ډېرې زیاتې د هغې نه اخوا موږ څه کوو یو مثلث ګورو. مثلث باید څه رقم وي. مثلث موږ د دې ژبې شروع کړو داسې ونیسه صحیح ده یو او بل داسې ونیسه دوه. دغسې کې باید دا غوا چې ده داسې ژوروالی ولري دا باید داسې ژوره وي تر څو د غذایي موادو هغه اندازه موږ ته وښیي چې څه د دې کې د هضم هغه څه شته وړتیا شته. د هغې نه اخوا د دې ځای نه ونیسه تر دې ځای پورې د ملا تیر چې دی که نه دا به د غوا جوړي. اکثره غواګانې چې د ملا تیرې خراب وي نو هغه د خپو نه کږي یا مثال غولانځ یې نه شي وړلی یا یې غورځېدلي یې هلته نو هغه بیا څنګه نه کوي عمر نه کوي. نو د لسپین غر زراعتي و مالداري شرکت چې کله موږ غویان انتخابوو هغې کې موږ د ډي ان اې او د جینومیک او د دې ټولو شیانو سره خوا کې نور داسې ډېر تقریبا د 100 نه ډېر خصوصیات موږ نظر کې نیسو تر څو دا نسل اصلاح کړي. که تاسو چېرته زموږ ستنې وکاروئ مصنوعي کار د لسپین غر د خپلو ډاکټرانو نه وغواړئ نو انشاءالله تعالی تاسو به دغسې ښه غواګانې ولرئ او ستاسو ته اطمینان در کومه چې کوم شی موږ در وړو نو هغه چې زه په خپله داسې ونه ګورم خپل ځان دپاره مې نه یې خوښ کړی تاسو دپاره یې نه خوښوم چې ځان دپاره خوښوم
هغه یې تاسو دپاره نو الله جل جلاله وکړي چې په دې ویډیو کې مې څه زده کړي خو زه تاسو ته دلته اوس مثال دا دریم لنګون وه زه تاسو سره بل اول لنګون درته مثال هغه د دریم لنګون غولانځه وه صحیح ده دا وګوره دا د اول لنګون غولانځه ده په اول لنګون کې تاسو وګورئ دا غولانځه وړه ده صحیح ده اوس وګوره دا وړه ده خو دی دغه لري د دې وړتیا لري چې دا څه شي دا پورته لاړي نو د عمر په تېرېدلو باندې چې دې نسل د غلاندو اندازه چې دا زیاتېږي اوس دا چې دا ګوره دا اوس دویم لنګون دی دا د اول لنګون ده دا د دویم لنګون نو اوس د دې کوم دا اندازه چې دا سیل کړې دا چې دا لږه ده دا چې څومره پورته ځي غولانځه په هماغه اندازه باندې چې د غولانځه کې څه پیدا کېږي وسط پیدا کېږي په راتلونکي کې دا چې نه دا لږه ټیټه ده اوس دا غوا په آینده کې په دویم لنګون کې ځکه غولانځه چې دا څلورم لنګون حتی پنځم لنګونه پورې چې د غولانځې غټېږي همداسې اول زلمي اول دویم دریم د غوا غولانځه چې دا ښه غولانځه چې هغه د دریم لنګون نه وروسته ګټې دریم لنګون نه وروسته خو بدبخت په افغانستان کې غوا اب دریم لنګون ته چې رسېږي هغه یا مړی یا مرضونو والي یا داسې شوي چې هغه مالدارو سره تنګي ولې خراب جنس انتخاب مننه